په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. پام چې خپله میرمن مو په دې څو ځایونو کې هیڅکله یوازې پرېنږدئ. په ژوند کې باید ځینې شیان په ټوکو ونه نیول شي او تل ورته پام وشي، که نه کیدای شي بیا وروسته داسې یو څه سره انسان مخ شي چې د پښیماني کولو لپاره څه نه وي پاتې. په ځانګړي ډول دا مسایل د میرمنو او په افغانستان غوندې هیواد کې ډېر مهم دي. دې شیانو ته باید هم نارینه او هم ښځینه ډېر زیات پام وکړي، ځکه چې که په دې مسله کې بې پامي وشي بشپړه کورنۍ له منځه ځي. لومړی هیڅ وخت خپله میرمن د ناروغۍ په حالت کې یوازې مه پرېږدئ. په دې حالت کې چې هغه د سخت مشکل او ستونزې سره مخ وي، یوازې پرېښودل یې ډېره لویه ناځواني ده. په داسې وخت کې یا په بل داسې وخت کې چې هغه کې ښځه مشکل ولري، میرمن یوازې پرېښودل د یوه لوري د میرمنې زړه په شدید ډول ماتوي. د بل لوري دا امکان پیدا کیږي چې میرمن مو د بل چا څخه مرستې غوښتلو ته اړ شي.